ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا تو هغه کسو نه دی لیدلی چې د مرګ له ویرې د خپلې کورنې نه وتلی وي په دې حال کې چې هغوی په زرګونه وي پس الله تعالی دوی ته وویل مړه شئ بیا یې هغوی راژوندي کړل یقینا الله تعالی خامخا په خلکو باندې فضل کولی ولدی او لیکن اکثره خلک شکر نه وباسي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. او دی الله تعالی په لار کې جنگیږئ او پوه شئ چې یقینا الله تعالی ښه اورېدونکی ښه عالم دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. او څوک ته هغه کس چې الله تعالی ته قرض ورکړي قرض حسنه نو هغه الله تعالی به دا زیات کې په ډېر زیاتولو سره او الله تعالی تنګي راولي او هغه الله تعالی پراخي راولي او تاسو به خاص هغه الله تعالی ته بیرته ورګرځول کېږي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیا تو د بنی اسرائیل یوه مشره ډله نه ده لیدلې د موسی علیه السلام نه بعد کله چې هغې خپل نبي ته وویل د میش د پوره یو بادشاه مقرر که چې میش د الله تعالی په لار کې جنګ وکړي هغه نبي وویل آیا تاسې نږدې یې که په تاسې باندې جنګ کول فرض کړی شي داسې چې جنګ به ونه کړئ هغوی وویل او میش لره څه وجه ده چې د الله تعالی په لار کې به جنګ نه کوي حال دا چې میش د خپلې کورنې نه او د خپلې زامنې نه ویستل شوي بیا چې کله په هغې باندې جنګ کول فرض کړی شو نو هغوی د خپلې خبرې نه وګرځېدل مګر له هغې څخه ډېر لږ خلک ونه ګرځېدل او الله تعالی په ظالمانو باندې ښه پوه دی.